نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژوند خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا رفت غزواته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د هوریت رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تیریږي. د دې یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسېدلی دی. د وړاندې کولو لپاره یې زه روحاني ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سوی یم. په دې هیله چې تاسو مو هم د پای تر شیبو ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. د قدر وړ اوریدونکو، موږ او تاسو د مکې له فتح څخه یادونه کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ډلې ولیږلې. یوه یې د خالد بن ولید رضی الله عنه او بله یې د زبیر رضی الله عنه. نو کله چې درنو اوریدونکو خالد بن ولید رضی الله عنه د مکې مکرمې له کوڅو څخه تیر سو، نو د صفا غونډۍ سره له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای سو. همدارنګه زبیر رضی الله عنه مخکې ولاړ او د حجون سره یې د فتح جماعت سره د رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیرغ پورته کړ او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتظار کې همالته پاتې سو. بیا درنو اوریدونکو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم کعبه شریفه له بوتانو څخه پاکوي. مهاجر او انصار صحابه د رسول خدا صلی الله علیه وسلم مخ، شا، راسته او چپه اړخ ته روان و او مسجد حرام ته ننوتل. حجر اسود ته مخامخ سو، هغه یې ښکل کړ او بیا یې طواف وکړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک لاس کې لیندۍ وه. د کعبې شریفې له پاسه او شاوخوا 360 بوتان وه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم به هر بت په لیندۍ وواهه او داسې به یې وفرمیل: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ژباړه: حق راغی او باطل ختم سو، بېشکه چې باطل خامخا له منځه تلونکی دی. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق
وما يبدئ الباطل وما يعيد. ژباړه: ووایه چې حق راغی، باطل به نه بیا راشین سي، یعنی نه کوم شی نوی پیدا کولی سي او نه به راوګرځېږي، نه یې پس له مرګه بیا ژوند کولی سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې هر بت ووهه او هغه ته به یې وار ورکوه، نوبت به سرچپه سو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر سورلی سپور و او بې له احرام څخه یې په خپلو جامو کې طواف وکړ. طواف یې چې پوره سو نو عثمان بن طلحه یې راوغوښتی. د سره د کعبې د خونې کیلۍ وه، کیلۍ یې ترې واخیستله، د کوټې دروازه یې خلاصه کړه او وردننه سو. هلته یې بېلابېل عکسونه هم وکتل چې د هغه په منځ کې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام ته منسوب عکسونه هم وه چې د فال غشي یې په لاسونو کې نیولې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: الله تعالی دې مشرکان هلاک کړي. قسم په الله چې دوی د الله تعالی پیغمبران وه، هېڅکله یې په غشو فال نه دی نیولی. بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح. درنو اوریدونکو، د کعبې د خونې په منځ کې د لرګیو څخه جوړه سوې کوتره هم ولیدله. هغه یې په خپلو لاسونو ماته کړه او هلته موجود ټول عکسونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر څیرې سول. بیا درنو اوریدونکو، د کعبې شریفې په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ ادا کړ او قریشو ته یې خطاب وکړ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دننه کعبې ته ننوتی. بلال او اسامه هم ورسره وه. دروازه یې بنده کړه. هغه دیوال چې دروازه پکښې وه د 3 ذراعو په فاصله کې ورته ودرېد. دې وخت کې دننه په کعبه کې 6 ستنې وې، 2 چپ اړخ، یوه یې راسته اړخ او 3 شاته پاتې سوې. او په همدې توګه یې دننه په کعبه کې لمونځ وکړ. له لمانځه څخه وروسته په ټوله خونه کې وګرځېدی او هر کونج کې یې تکبیرونه ویل او د الله تعالی لویي بیانوله. له دې وروسته یې درنو اورېدونکو دروازه خلاصه کړه او د باندې وتلو لپاره یې ځان اماده کړ. ګوري چې د باندې جومات له قریشو ډک دی او ټول په دې تمه دي چې رسول خدا صلی الله علیه وسلم به له دوی سره څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروازې دواړه بازوګان ونیول او د باندې ولاړو خلکو ته یې وفرمیل: بې له الله جل وعلا څخه بل حق معبود نسته. هغه یو دی، هیڅ شریک نه لري. هغه له خپل بنده سره خپله وعده رښتیا کړه. خپل بنده یې بریمن کړ او په یوازې ځان یې ټولو دشمنانو ته ماته ورکړه. وی ویل: تاسو ځانونه پوه کړئ چې بې د کعبې د خونې له کیلیانو د ذمهوارۍ او د حاجانو د خړوبولو څخه نور ټول افتخارونه، وینه او مالونه زما تر پښو لاندې دي. ځانونه پوه کړئ چې قتل خطا یعنی قصدي وژنې ته ورته وي چې په دې لرګي یا دوره وسي نو پر دې دروند دیت دی، یعنی 100 داسې اوښان به ورکول کیږي چې 40 به یې حملې وشي وي. ای قریشو، الله جل وعلا له تاسو څخه د جهالت د زمانې بدخویونه او په پلرونو ویاړونه لرې کړل. ټول خلک له یو آدم علیه السلام او آدم علیه السلام له خاورې پیدا سوي. له دې وروسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کړ: بسم الله الرحمن الرحیم یا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ژباړه: ای انسانانو، بېشکه چې موږ تاسو له یو نارینه او یوې زنانه څخه پیدا کړي یاست او تاسو مو قومونه او ټبرونه کړئ د دې لپاره چې تاسو یو بل وپیژنئ. بېشکه چې له تاسو څخه الله تعالی ته زیات هغه کس ګران دی څوک چې له الله جل وعلا څخه ډیر ویریږي. بېشکه چې الله جل وعلا په هر څه پوه او خبر دی. بیا یې وویل: نن ورځ پر تاسو ملامتي نسته. ای قریشو، تاسو څه فکر کوئ چې زه به له تاسو سره څه وکړم؟ قریشو وویل: ته به زموږ سره ښه کوې ځکه چې ته ډېر مهربان ورور او د مهربان سړي زوی یې. رسول خدا صلی الله علیه وسلم وفرمیل: زه تاسو ته هغه خبره کوم کومه چې حضرت یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته کړې ده، او هغه دا ده چې نن ورځ پر تاسو هیڅ ملامتي نسته. من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيب. درنو اوریدونکو، د دې کارونو د ترسره کولو وروسته رسول خدا صلی الله علیه وسلم په جماعت کې کښېنستی. علي رضی الله عنه سره د کعبې کلیانې په لاس کې وي. ولاړ سو او ویې ویل: د الله جل وعلا رسوله، په تاسو دي د الله جل وعلا رحمتونه وي. لکه څنګه چې د کعبې د خونې د میلمنو او د هغوی د خړوبولو دنده زموږ په غاړه ده، نو ښایي چې دغه د کعبې د کلي دنده هم موږ ته وسپارئ. درنو اوریدونکو، په بل روایت کې راځي چې دا خبره عباس رضی الله عنه کړې وه، خو په ځواب کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: عثمان بن طلحه چیرې دی؟ د معلوماتو وروسته راوغوښتل سو او رسول خدا صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: کلیانې در واخله، نن د وفا او نیکۍ ورځ ده. يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد. درنو اوریدونکو، د ابن سعد په طبقات کې راځي چې د کلیانو ورکولو په وخت کې یې ورته وویل: عثمانه، دا کلیانې د تل لپاره در سره واخله، بې له ظالم او تیرې کوونکي څخه به یې بل څوک له تا څخه نه اخلي. الله جل وعلا په تاسو باور کړی دی. د دې کوټې د لارې چې تاسو ته څه په لاس درځي هغه په نیکي او ښکلي طریقې سره وخورئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام. بیا درنو اوریدونکو، په همدې شیبو کې د لمانځه وخت سو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته امر وکړ چې د کعبې پر خونه وخیږي او اذان وکړي. د اذان کولو په وخت کې ابو سفیان، عتاب بن اسید او حارث بن هشام د بیت الله شریف په انګړ کې ناست و او اذان یې اوریده. د اوریدو په وخت کې عتاب وویل: الله زما په پلار یعنی اسید مهربان سوی چې د دې غږ له اوریدو مخکې یې مړ کړی دی. مخکې له دې یې مړ کړ چې دا غږ یې اوریدلی وای او منلی وای. بیا حارث وویل: که زه پوه زمه چې دا غږ حق دی نو خامخا به یې ومنمه. بیا ابو سفیان وویل: قسم په خدای چې ښه به دا وي چې خوله مې بنده وي، ځکه که هر څه وایم نو نور خلک خو پرېږده چې دا کاڼي به یې هم هغه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي.
دوی په خپلو کې همدغه خبرې کولې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې راغی. ورته ویې ویل زه خبر سوم چې تاسو په خپلو منځونو کې څه وویل. بیا یې هر یوه ته د هغه خبره وکړه چې تا دا او دا خبره وکړه. نو په دې وخت کې حارث او عطا پورته سول او له هر څه بغیر یې وویل موږ ګواهي ورکوو چې ته په حقه د الله جل وعلا رسول یې. قسم په خدای چې موږ سره داسې څوک نه وو چې تا ته یې دا خبرې در رسولې وای. نو موږ به ویلی چې تا ته پلانکي دا خبره در رسولې. موږ خپلو کې هم دا خبره په احتیاط وکړه. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به. درنو اوریدونکو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ناڅه فارغه سو نو د ام اهانی بنت ابي طالب کور ته ولاړ. غسل یې وکړ او بیا یې 8 رکعاته لمونځ وکړ. دا د څاښت وخت و. له همدې امله ځینو خلکو ګمان وکړ چې دا د څاښت لمونځ دی، خو اصل کې دا د څاښت لمونځ نه دی بلکې د فتحې له امله د شکرانې لمونځ و. ام اهانی خپلو 2 لیورونو ته پناه ورکړې وه او د هغوی پسې هغه وخت دروازه بنده کړې وه کله چې د دې ورور علي رضی الله عنه هغوی ته د مرګ ګواښ کړی و. خو دې وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې خبر ورکړل سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ام اهانی تا چې چاته پناه ورکړې پناه دې صحیح ده، موږ منلې. تا چې ورته پناه ورکړې موږ هم ورته پناه ورکړې ده. وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة. قدرمنو اوریدونکو، دا سمه ده چې په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مکوالو ته اعلان وکړ چې نن ورځ په تاسو ملامتي نسته او تاسو آزاد یاست. خو دې سره په څنګ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر دې ورځ د 9 کسانو د وژلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی باید په هر حال کې قتل کړل سي، ولو که د کعبې شریفې د خونې د پوش لاندې په لاس درسي نو بیا یې هم قتل کړي. دغه 9 کسان دا وه: عبدالعزیز بن خطل، عبدالله بن ابي سرح، عقرمه بن ابي جهل، حارث بن نفيل بن وهب، مقيس بن صبابه، حبار بن الاسود او 2 د ابن خطل هغه وینځي وي چې په سندرو کې به یې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکنزل کوله. او بلساره دا د عبدالمطلب په کورنۍ کې د یو چا مینځه وه، د حاطب خط حمدي سر نیول سوی و. درنو اوریدونکو، د دغو 9 کسانو د وژلو امر رسول کریم صلی الله علیه وسلم کړی و. له دوی څخه ابن ابي سرح عثمان رضی الله عنه له لاس څخه نیولی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وربستی او د ده د سر سلامتي یې وغوښتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لږ وخت لپاره چوپ پاتې سو، هیڅ یې ونه ویل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپتیا په دې معنا وه چې که په دې وخت کې څوک راپورته سي او سر ترې غوڅ کړي نو ښه به وي، خو چا دا کار ونه کړ. نو د لږ ځنډ وروسته یې ورته بخښنه وکړه او د اسلام راوړل یې یو ځل بیا هم قبول کړ. وجه یې درنو اوریدونکو دا وه چې دی مخکې هم مسلمان سوی و، بیرته مرتد سو او مکې ته ولاړی، خو دا ځل اسلام ډیر پوخ او تر اخره یو نیک انسان و. بل عقرمه بن ابي جهل د یمن پر لوري وتښتېدی. د ده ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه
د هغه د سر سلامتي وغوښتله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بخښنه وکړه. بیا یې ښځه ورپسې ولاړه، له ځان سره یې راویستی. اسلام یې قبول کړ او تر پایه پوخ مسلمان و. له ابن خطل څخه چې لاره ورکه سوه نو د کعبې پوش یې کلک نیولی و او ځان یې ورپورې ځړولی و. یو کس د ده حال رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورسئ او هملته یې په همغه حالت کې قتل کړئ. او بیا صحابي ولاړ او هملته یې قتل کړ. مقیس بن سبابه هم مخکې مسلمان سوی و، خو یو انصاري مسلمان یې قتل کړی و. د هغه له وژلو وروسته مرتد سو او د مکې له مشرکانو سره یو ځای سو. نوموړی د نمیلا بن عبدالله له لاسه ووژل سو. قد صبر العباد فكتب الجهاد. درنو اوریدونکو، هغه کسان چې په مکی دور کې به یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیف ورکاوه، له جملې څخه یو حارث و. دی د علي رضی الله عنه له لاسه ووژل سو. حبار بن الاسود د مکې د فتح په ورځ تښتېدلی و. دا هم لوی مجرم و. د اسلام دشمنۍ یوه نمونه یې دا وه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زینب بیبي مدینې منورې ته هجرت کوه نو د سخته ووهله. د کجاوې د سر څخه یې پر یوه ډبره راکښته کړه چې له امله یې د زینب بیبي یو بچی هم ضایع سو. وروسته بیا مسلمان سو او د یوه ښه مسلمان په صفت یې ژوند وکړ. قدرمنو اوریدونکو، د ابن خطل د 2 مینځو د بژلو امر هم سوی و. له هغوی څخه یوه ووژل سوه، خو د بلې لپاره د بخښنې غوښتنه وسوه. نو بخښنه ورته وسوه او ژوندۍ پاتې سوه. اسلام یې قبول کړ او مسلمانه سوه. د سارا لپاره هم بخښنه وغوښتل سوه، هغې ته هم بخښنه وسوه او بیا مسلمانه سوه. په همدې طریقه درنو اوریدونکو، د 9 کسانو له جملې څخه 4 ووژل سول او 15 نور د بخښنې وروسته مسلمانان او تر اخره په اسلام کلک پاتې وه. امام ابن حجر رحمه الله وایي ابو معشر دا هم لیکلی چې د حارث بن طلال الخزاعي وینه هم وړیا اعلان سوی وه، یعنی د قتل اعلان یې سوی و او د علي رضی الله عنه له لاسه ووژل سو. امام حاکم د کعب بن زهیر نوم هم په همدغو کسانو کې لیکلی دی. قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. درنو اوریدونکو، هغه ډیره تاریخي او مشهوره کیسه لري. وروسته مسلمان سو، ښه شاعر و، بیا یې د شعر په ژبه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ستاینه کوله. درنو اوریدونکو، د وحشي بن حرب نوم هم په همدغو کسانو کې یاد سوی دی. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شهادت رسولی و، خو وروسته مسلمان سو او تاریخي کار یې دا وکړ چې مسیلمة کذاب هم د همده په لاس دوزخ ته ولاړی. د ابو سفیان د ښځې نوم هم په همدې کتار کې ذکر سوی و، خو دا هم مسلمانه سوه. د دې حساب له مخې بیا د 8 سړیو او 6 ښځو وینه وړیا اعلان سوی وه. د ابن اسحاق د لیکنې له مخې معلومیږي چې د ابن خطل د ارنب یا ام سعد په نوم وینځه وژل سوې وه. امکان لري چې ام سعد او ارنب 2 جلا جلا وینځې وي او دا هم ممکنه ده چې په نوم یا اسم کنیه او یا لقبونو کې اختلاف موجود وي. صم النبي بالعدد 9
أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. د صفوان بن امیه او فضاله بن عمیر اسلام منل. درنو اوریدونکو، دا سمه ده چې صفوان په هغو خلکو کې نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وینه وړیا اعلان کړې وه، خو دا چې دی د مشرکانو له مخورو مشرانو څخه ګڼل کېده، نو له همدې امله یې په ځان وبېرېده او د ویرې له امله وتښتېدی. عمیر بن وهب الجمحي رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه غوښتنه وکړه چې دته امن او سلامتی ورکړي او بخښنه ورته وکړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته امن ورکړ او خپل هغه پګړۍ یې د امن د اظهار لپاره ورکړه چې مکې ته د راتګ په وخت کې یې تړلې وه. له دې وروسته عمیر صفوان پسې ولاړی. له صفوان سره هغه وخت مخ شو چې صفوان له جدې څخه د یمن په طرف کښتۍ کې ناست و او تلونکی و. له ځان سره یې بیرته راویست او بیا یې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د اسلام راوړو په اړه فکر او مشورې ته 2 میاشتې وخت وغوښته. رسول کریم صلی الله علیه وسلم 4 میاشتې وخت ورکړ، خو دی له وخت څخه مخکې مسلمان سو. دا چې ښځه یې هم له ده څخه مخکې مسلمانه سوې وه، نو دواړه په پخوانی نکاح کې پاته سول. فضاله هم درنو اوریدونکو یو تکړه او توریالی سړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخواته د هغه د وژلو په نیت هغه وخت ورغی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د وحی په رڼا کې ټول خبره وکړه چې د ده په زړه کې څه او د څه لپاره راغلی و. نو همدلته پر همدې ځای مسلمان سو او کلمه یې وویله. يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافى. بیا درنو او قدرمنو اوریدونکو، د فتحې په 2مه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وویله. دا چې څه وه دا به هم واورو ان شاء الله الرحمن په نورو خپرونو کې، ځکه نننۍ خپرونه او وخت یې هم دومره و، نور نسو کولی چې ستاسو په درانه خدمت کې پاتې سو. موږ ته پر همدې ځای اجازه راکئ. پاتې شیبې مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث. نبوي سيرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك دوحا. د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.